د توفیق سحاق د یوټیوب چینل درنو لیدونکو خوږو مینوالو او اوریدونکو ستړي مه شئ. تاسو پوهیږئ شاته ډیره ښایسته منظره ښکاري، باغ ده او شین چمنی ده. موږ ښایسته ولسوالۍ پغمان ولسوالۍ ته راغلي یو. پغمان ولسوالۍ چې د کابل ولایت خوندوره ولسوالۍ ده او دلته ډیر خلک په منظره او په چکر باندې راځي. موږ هم دلته راغلي یو له خپلو همکارانو ملګرو سره. دلته به په باغ کې بېلابېلې منظرې وګورئ، په باغ کې ښې میوې هم شته. ملګري راغلي دلته موږ خپله اشپزي کوو، له هغه به هم وګورئ، خوند به ځینې واخلئ او مشاعره هم کوو. زموږ همکاران ملګري ډېر ښایسته شعرونه وایي، ښه شعرونه به درته ډیکلمه کړي. نو په دې هیله چې تر پایه پورې دغه ویډیو را سره وګورئ. مننه، خیر اوسئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې مو له تاسو سره وعده وکړله، د باغ هغه برخې ته راغلو چې دلته زموږ همکاران په اشپزي لګیا دي. نورزاد صاحب دیګ کوي. نورزاد صاحب اشپزي کوي، څه شی دې پاخ کړي دي؟ څه شی پخوې؟ شفق صاحب لومړی تا ته او ټولو کتونکو ته سلام. وعلیکم السلام. دا چې نن موږ د ملګرو سره راغلو، پلان خو دا و چې زه تاسو نن خیر اوسئ او هغه یو پلاو پوخ کړم، د غوښې پلاو چې غوښه هم پکې. نو ولې دې پلاو نه ده پخ کړی؟ د پلاو نه ستا د لاسه څنګه چې بس چرګ به وخورو او داسې یو شی ورته وایي. دا خو چرګ نه ده، چرګان چرګان دي. نو نن له خیره سره د میلې په دې هغه کې له خیره سره د چرګ هغه جوړوو، کورمه ورته ووایو، داسې یو کړایي ورته ووایو، داسې یو شی به جوړ کړو له خیره سره. صحیح ده. لیدونکو، ما مخکې هم ویلي دي، اوس به بیا هم یو یادوري وکړم. په موږ چې هر وخت میلې ته ځو، زموږ د اشپزي برخه نورزاد صاحب په مخ وړي. نورزاد صاحب چې رښتیا سره له دې چې نور کمالونه هم ډېر لري، خو یو ډېر لایق او تکړه اشپز هم ده. زموږ په میلو کې ډېری وخت اشپزي دی کوي او ډېر ښه دیګ کوي، واقعا چې موږ خوند ځینې اخیستی. او نورزاد صاحب چې په میله کې له موږ سره نه وي، بیا نو د دیګ برخه پاته یا په یوه تاواله یا مجبوره یو تیار شئ له بازار له ځان سره راواخلو. دلته زموږ نور همکاران هم دي د نورزاد صاحب سره په دې دیګ کې اشپزۍ کارونو کې مصروفه دي. کور یې ودان. لیدونکو، زړګی صاحب ده او نسیم شاه خان عادل. تاسو څه کوئ زړګی؟ زم په خپل وار سره د یوټیوب چینل لیدونکو او اوریدونکو ته او تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا چې نن موږ یو بنډار کړی دی او پغمان ته راغلي یو. نو فلحال خو چې دی د بنډار په دې برخه کې خو لګیا یو، قطغ کوو. نو زموږ چې دی فلحال چې دی قطغ کوونکی هغه نورزاد صاحب دی. نو موږ ورته هغه څه شي نه چې لومړني په کار ته رومیان ورته ریزه کوې؟ او رومیان ورته ریزه کوو. ګوره مرچ دې ډېر اچولي، ګوره دا مرچ ډېر ښه نه دي. نو شوق دی، نو څوک چې دی د یو څه شي په اندازه ور واچوه، همداسې به وکړو. صحیح ده. عادله ته څه کوې؟ شفق صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. شفق صاحب والا لګیا یو د خو اوس ما ته هغه راورسېده. نو زړه مې دا و چې دا وخورم، خو خیر تاسو سره به خبرې وکړم بیا به وروسته دا وخورم. خو زړګي صاحب ته حیران یم چې څه یې وکړه، دومره مرچک یې ور واچول، څه خبرې چې چا خوري. نو په دې مرچکو باندې خو موږ خراب کړي. او یوازینه زه یم چې ستاسو په دفتر کې مرچک ډېر نه خوښوم. نو داسې له څېرې خو داسې کارېږي لکه ډېر مرچک سي. مرچک زما ډېر نه خوښېږي. اوس مساعده د جنجال وکړم، دومره مرچک پکې ما اچوم ځکه دا خو به او نورزاد صاحب نه مننه ولا ډېر ښه دیګ کوي. همیشه خو ما مخکې صفت وکړو چې رښتیا خدمت کې ماشاءالله ډېر تکړه دی. هسې نه چې اوس خراب نه شم. ښه، ډېره مننه عادل صاحب، زړګی او نورزاد صاحب. تاسو خپل د اشپزۍ کارونه په مخ وړئ. ما او سحاق صاحب به لږ له باغ نه لیدنه وکړو. او بل خبر زرک خو وینې، زرک هم شته، ډېر ښایسته زرک ده، خوندور. هلته یو څه نور مرغان هم شته، هغه به هم بیا وګورو، لیدونکو ته به یې ورښکاره کړو. ته راځه چې ورسو هغه ناصر ته. مرغان دي ډېر ښایسته، توتیان دي. او ته دا راته لږ تشریح کړه، شوق دې تا ده که څنګه؟ خامخا چې وخت په باغ کې داسې طبیعت باید پرنده ولري. یو دغه ادم شیري دي، یو شپږ دانې
یو دغه پاس یو پرنده ده په نامه د ګلسر مشهور دی. ګلسر دا ګلسر دغه ته ادم چیرې وایي؟ دې ته ادم چیرې وایي. دا شپږ دانې دي تخمینا اوس یو څه نورې که یو دوه نورې چا واده کړي هغه به هم ورسره یو ځای سي. دا ډېر ښه. نو دوی همدغه دانه ګال خوري که همدغه ګال ګال یې خوراک ده. دوی که له پنجرې نه ووځي بیا خو ځي دوی هغسې یو دغه نه لري لکه هغه موږ وایو شارو چې ساتل کېږي بیا ځي نه درنه ساتل کېږي مخته کېږي نه توتي بیا مخته کېږي. او زرق څنګه د زرق هم تاسو لارو مخکې ما په کمره کې راواخیست. هغه زرق د ما د لالا ده شوقي ده او هغه یو راساتي دلته کله کله یې داسې شوقي جنګ ته بیایي چې خوسه یې کې بیا خو ځي نه که نه داسې لږ ذره چرګانو سره یې نه ځي بعد له چرګانو نه کوي بیا تنه ځي. دغه زرق همدغه یو رقم دغه لري نمونه لري؟ دا په افغانستان کې دا زرق یو رقم نمونه لري. دا کوي زرکان دا په اول وار چې نیول کېږي په غره کې بیا ورته شفق ته جال ورته پیدا کوي بیا جال کې تور اچوي بعد له هغه نه تې دوره بیا تې واوره وسیږي بیا دا په ژمي موسم کې ډېر پیدا کېږي ورو کې لا کوزیږي کاته بیا په دې کوزو سایه کې دا خلک رانیسي. ډېره مننه ناصر جانه. بیا به باغ هم وګورو. ته راسه دلته والکه دلته راسه ستړی مه سې. څنګه یې ښه یې جوړ یې په خیر یې ښه یې. دغه مرغان تا ساتلي؟ ما ته ناصر ویلی ده ساتلي. نو دا دې ولې ساتلي؟ تا سره یې شوق څه؟ مکتب وایې؟ څوم صنف کې؟ شپږم کې. کوم مکتب ته ورځې؟ دوریاخیلو دلته نږدې چې ده؟ ماشاءالله. څوم نمره یې؟ څوم نمره یې؟ دوریاخیلو خو به اول نمره نه یې؟ ماشاءالله. دویم نمره یې؟ بیا خو ډېر تکړه یې. بس خدای پاک دې نور هم تکړه که چې درسونه ټول ووایې نو چې سره دې بیا جوړه ده ډاکټر به یې که به انجینر یې؟ ډاکټر. آفرین. خو نیکه دې هم ډاکټر ده؟ ښه زه ډېر ښه. سمه ده صحیح ده. بیا ورکړم. نو ناصر جانه ډېره مننه. خیر اوسې بیا به له باغ نه هم لیدنه وکړو ونې به وګورو. تاسې راځئ چې یو ځل دلته همکارانو ته ورسو. څنګه درنو لیدونکو له ناصر جان سره م خبرې وکړلې د باغ په اړه ورسره وغږېدو د مرغانو په هکله باندې لږ معلومات راکړه. ناصر جان ته راسه دغلته ما څنګ ته کښېنه یاره دې خوا ته راسه دلته نږدې راسره کښېنه. اجمل حمیدي زموږ ستاسو د دفتر مولانا، زه خپله مولانا ورته وایم. اجمل زموږ یو ډېر خوږ په وزن، په ملګرتیا، په طول او په اسلامي چوکاټ برابر ملګری. اجمل جانه څنګه ده؟ زه به یوه خبر ته وکړم چې د زردالو کې تاسې کې د خوراک کې بیا د حق مسله در چې یې رسي سر ډېر دې خوړلي دي. ساتلې مې د تا ته دا د مندکې مې لا درته دغه کړي دي. خدای دې خیر در. او زه به یو بله جالبه درته وکړم. دغه امیري زردالو موږ ورته وایو. د امیري دي یو رقم قیسي دی، هغه ډېر خواږه یي غټ وي. دا امیري هم ښه دي. او درنو لیدونکو یوه خبر بل درته وکړم. موږ ګوره لغمانیان، ننګرهاریان او غزنیچان او پغمانیان سره یو ځای سوي. دلته یو تعجبه ترکیب ده. او لغمانی د کمرې شاته ولاړ ده توفیق صاحب په خپله. دی دومره کوشش کوي چې دا هېڅ شی غلط نه شي او کمره کې سم راولي. نو اجمل هم د غزني ده، زما وطندار ده. مجموع کې خو ټول افغانستان خلک سره وطنداران یو. اجمل جانه د غزني زردالو خو تا خوړلي هغه څنګه دي؟ ولا په مجموع کې په افغانستان کې دغه دوه درې قسمه زردالو دي. یو رقم زردالو دي چې هغه مندکې ترخې راځي، ښه دي، هغه هم خواږه دي. خو دا قیسي ته یو هم نسي رسېدلی. کېدای شي تاسې به همدا تجربه لرئ وریا صاحب. دا امیري دغه دي زردالو دي، د دې بیا مندکې ډېر خوند کوي. آفرین. ما زغه خبر ته کوله. د امیري زردالو نورزاده یو ښه والی دا ده چې مندکې خوږې دي. که زردالو دی په طبیعت برابر نه وي، هغه مندکې چې یوه ساعتې وروسته هغه بیا مات کړي نو تیار لکه بادام چې خوري. هغه هم وطني بادام، هغه هم د تاشقرغان و. ما چې دغه کړې ده تیار مې تا ته جوړ کړي سیاسي وخورې. نه پیاله یو بل شی زه به دغه وکړمه. یو خبره به زلګی راته وکړي. زلګی ته لږ رانږدې شه.
لږ رانیزې زه ماشاءالله داسې خوار د په صورت لږ رانیزې زړګی رښتیا راته وایه مخکې ورک وې داسې یو لس دقیقې دې پته نه لګېده داسې ته چیرې تللی وې کومې ونې منې ته خو ځان نه یې برابر کړی هلته باور ته به ډېر ښه شفتال دي ولا بس موقع لټوئ شوقیان یو څه به سره کوئ د مېوې خوړ څوک شوقیان دي خو ته لکه شی په غوږه د ایمان همداسې دا نو ښه شی چا به دې راځي و دا خبره خو دا میوه خوند کوي او داسې ته چې لږ احتیاط هم کوئ یا داسې نه یې چې ورته ولګېږئ دا زردالو هم چې ډېر وخورې په نس هم درد کوي او شفتالو هم په اندازه خورې که څنګه نصیبه لږ مخکې مې یو چا ته یادونه وکړه دا شی ډېر مه خوره ځکه دا په نس درد کوي دا نور شیان چې وخوري بیا هم ګزاره کوي خو دا زردالو داسې شی دی چې د فتن هم زه د میوې په اړه ډوډۍ هم ځان سره نه دي راوړي نو بیا مشکل ده دلته نسیمه چې هغه بره سپین غره ته چې لاړ شي او که هر رقم خوراک کوي او بېرته پسې دا اوبه څکي نو داسې دي لکه میټورین بیخي تکلیف ولا فرلو او اوس دغلته هم ماشاءالله دا اوبه داسې دي اوس موږ اوبه وڅکلو اوس دا چای شکو ډېر زیږ چای دی بلکل دا اوبه دي پغمان اوبه ډېرې صفا او ډېرې خاص اوبه دي نسیمه یو خبره یوه هیله همدا ښه په ځان د خوند هم کوي ته به د یو شعر امادګي تر څو راته ونیسې زه له ناصر سره د میوو په خوږوالي او په خوند او چې کومې ښې دي په هغو غږېږم ته یو شعر ځان ته برابروه صحیح ده سحاق صاحب ستا څنګه خوښه ده یاره ډېره مننه ښه صحیح ده زرګی صاحب تاسو هم نورزاد صاحب دې یو شعر امادګي راته ونیسي ناصر جان راځه دا بالښت ته دواړه تکیه کوو ناصر جان د میوو په هکله راته ووایه زردالو ډېر خوندوره ښه میوه ده او که شفتالو یو بل شی راځه چې توتانو په اړه ووایو دا توتانو کې دا حکمت په دې په څه کې ده چې دا توتانو پسې خلک له شا تروې خوري او هغه زموږ قنداریان ورونه متل کوي ویل په جنت کې دوه میوې اول توتان بیا ورپسې تروې دي دغه نو د توت پسې دوای تروله درنو لیدونکو لکه څنګه چې مخکې واده وکړله زموږ همکاران بېلابېل ځای هلته په نورزاد صاحب په اشپزي کې مصروف ول ناصر خان هم اخواته اوس ټول سره را یو ځای دي چای یې ورته ایښی ده او ماشاءالله طبیعتونه یې برابر دي هوا یخه ده د پغمان شمال لګېږي پرې نسیم شاه ته ورځو موږ د مشاعرې یادونه هم کړې وه راځو یو شعر وایو یوه لنډه مشاعره درته کوو نسیم خانه څنګه ده که یو شعر را سره شریک کړې خپل شعر ده او که د بل چا شعر لري ډېر به ښه شفق صاحب ولا ښه خبره دې وکړه زه چې دې ځیله راغلم او دا باغ مې ولیده او د وطن ښکلا مې ولیده نو په دې اړه باندې ما مخکې یو شعر لیکلی ډېر ښه چې دا ځینې خلک د داسې ښکلي وطن نه ځي بار ملکونو نو هغې کې مې یو څو داسې لنډ بیتونه لیکلي دي ستاسو خوښ شي وایي چې هر سړی د دې مالت ځینې پښې وباسي چې هر سړی د دې مالت ځینې پښې وباسي د دې ګلبڼه د ګلونو جنازې وباسي ډېر ښه ده او وی پلوري د پلار نیکه هډونه او میراث ملګرو ډېر خلک دلته شته چې کورونه یې وپلورل لاړ پلوري د پلار نیکه هډونه او میراث ملګرو ته وا په خپله د خپل ځان ځینې جامې وباسي او وطن مو مور دی پرېښودلي هېڅ حرام نه لري وطن مو مور ده پرېښودلي هېڅ حرام نه لري څوک چې له دې دیاره تللي دي توبې وباسي او دا د جنت په څېر مسکن د پرېښودلو نه دی دا د جنت په څېر مسکن د پرېښودلو نه دی په حادثو گیر شي چې ځان له حادثې وباسي او بیا وایي چې ته د حالاتو په بدلون باندې بدلون ونه کړي حمیدي صاحب ته د حالاتو په بدلون باندې بدلون ونه کړي ورکېږي هغه څوک چې ځان د دایرې وباسي او واده د رزق د عادل د لورې شوې ده بس رښتیا هم چې شعر ماته ډېر خوند راکړی او ډېر ښې موضوع ته دې اشاره کړې وه یعنې هغه څوک چې له هېواده ځي او هېواد پرېږدي بیا به هم دا هېواد یې له یاده نه وځي بیا به هم د دې په ارمان کې بل چېرته ارام نه لري او داسې یو جنتي وطن لا ته شپې نسته په هېڅ ځای کې راځو
محترم زړګي صاحب ته. زړګي صاحب تاسې څه شی لرئ؟ ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره د دې ټولو همکارانو ملګرو څخه مننه کوم. دا چې زه نه ملا یم او نه سوچه امي یم، نو زه د دې ملا صاحب نه په ډېرې بخښنې ملاغ دې څنګه یو شوخ شعر به وي، تر ډېره شوخ شعر نه دی، مهرباني دغه بیا هم ځینو خلکو ته شوخي. نه خیر د تاسې په اجازه یم. نو د لومړی نه شوخ دی. وایي سترګې غټې ملا نری ده، سترګې غټې ملا نری ده، په غاړه یې ښکلې غاړکۍ ده، په ښکلې پوزه یې نتکۍ ده، د کفر لور لکه سپوږمۍ ده، لا پیغله نه ده لا کمکۍ ده، لا پیغله نه ده لا کمکۍ ده، شم ترې قربان تنکۍ فنکۍ ده، او خوږه له شاتو یې خولګۍ ده، پستا مسته لکه وړۍ ده، وایمه سمه ځلوبۍ ده، خو بس په څېر د لیونۍ ده، د ترمیده وړو ډوډۍ ده، خو بس په څېر د لیونۍ ده، ملګرو دغسې جینۍ ده، تل راته شونډو کې مسکی ده، زما یرغل بس د ځوانۍ ده، لیلا د غټې کورنۍ ده، او په ما غریب باندې یې کله فردوسي نه. ډېر ښه ده. خیر ته خو ډېر راوختې څه بلای زه خیر ده له مجردي په موضوع نه. حمیدي صاحب ته یو څه ووایه، تا سره یو خاطره یې د ژوند یو خوږه شیبه دي او یا داسې یو خوږه ټوکه هر څه چې لرې. بس له ملګرو سره هره لحظه داسې خاطره غوندې وي. موږ او تاسو ډېر داسې د دفتر ملګري چکرو ته تللي یو، له پنده ډک هغه سفر مو وي. ډېر څه پکې زده کېږي. مثلا ملګري یو خاطره واخلي، یو ذهن واخلي، شعر ولیکي، او څوک مثلا یو هغه سفر څخه یو پند یو تفریح غوندې وي. بلکل یو خاطرې ورسره لري. بلکل که څه هم موږ او تاسو وطن دغه طبیعي ښکلی ده، داسې انساني کار ډېر نه ده ورته سوی لکه په خپل لاس باندې، خو طبیعت ښکلا د الله تعالی پرزوینه زموږ او تاسې باندې سوي ده. الله تعالی دې نور هم زیاته کړي. نور خاطرې خو له ملګرو سره هره لحظه خاطره ده. راځو دا باروت به څه خپله خاطره شعر شی لري دغه ته ورکړه ته دا داسې کړو. میوند نومېږي دی. میوند جان ستړی مه سې، څنګه یې ښه یې؟ له موږ سره فساد تېر ده. که نه موږ بد خلک نه بد خلک، خو په دې یو چې تاسې مې په عذاب کړي یاست. ګوره مخکې مې زر ډالر راخیستي وو، بیا دې چای راوړ، نو څنګه راسره په عذاب شي؟ تا نوم میوند ده؟ میوند جان مکتب خو وایې؟ څوم صنف کې یې؟ ماشاءالله ماشاءالله. وضعیتي دې خلاص کړی، نو څه شی نه دې پکې پاته؟ د ناصر خان باره کېږي؟ ډېر ښه. ناصر خان خو دې وایي نه؟ ګوره ما ته خوښ کړي. ناصر خان خو موږ ترخه خبره راته چې لیدلې تر اوسه. موږ وایي یوه ترخه یې کړې وایي چې زر ورسره خفه سو. خفګان ته چل نه جوړوي. نو په مکتب کې څه شی درته وایي او د رحمان بابا شعر نه ده یو خاطره یو ټوکه یو څه خو راته ووایه. زه به یو دوه خبرې دیني به وکړم. ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو همکارانو په اجازه ډېره مننه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایمان نیمه برخه ایمان نیمه برخه پاکی ده. بلکل ایمان نیمه برخه د پاکی ده. اوس موږ تاسې پاکي وکړو که نه ټول بلکل دغه مثال کار کې یګان ته موټر نه تېرېږي شیانه چې دغسې خپل موټر کې وساتو، رای وړو نظافت مراعات کړو، چېرته کسب باداني موندي د همغه کې به یې واچوو. بس ما دغه خبره. ډېره مننه میوند جانه. اوس نو نوبت د ناصر جان ده. ناصر جان راځو او له تا څخه هم یو شعر هر څه چې لرې راته ووایه. زه به تاسو ته شفاق صاحب یو غزل وایم د ځلاند یوسف صاحب. ډېر ښه مهرباني. ارشاد ده. وایي پکې نیمګړی یو ارمان پروت دی، پکې نیمګړی یو ارمان پروت دی، زړه مې له ډېرې مودې وران پروت دی، زړه مې له ډېرې مودې وران پروت دی. ډېر ښه ده. دا بې ضمیره تماشې کولې
د بې ضمیره تماشې کولې د وحشتکار کې یو انسان پروت د بې ضمیره تماشې کولې د وحشتکار کې یو ښار کې یو انسان پروت دی سختۍ کې ځان له حوصلې ورکړه سختۍ کې ځان له حوصلې ورکړه جب کې تصویر مې د جانان پروت واه ډېر د دعوت د مینې به تر هغه کوم دعوت د مینې به تر هغه کوم تر څو چې زړه کې مې ایمان پروت یو مزدور ستړی د چنار سیوري ته یو مزدور سړی د چنار سیوري ته ورسره خوا کې یو پیزوان پروت واه ډېر ښه ځلانده ثبوت د خپل د مینې ورکړه ځلانده ثبوت د خپل د مینې ورکړه خو د یار پر زړه کې لا ګمان پروت ډېر ښه ده ډېر ښه ده ډېر ښه ډېر مننه ته زړګي ته دغه مایک ورکړه زړګی ډېر له دغه ډک ده له شعرو ډک ده و موبایل یې داسې جنډک کړی ده سحاق صاحب ښه تا خو مخکینی شعر واورېده ډېر شوق شعر او خدای تعالی دې وکړي چې بس دا د د مجردي ژوند پای ته ورسېږي زړګی جانه راځه قربان راځه بیا هم په خپل وار سره مننه کوم څه هم موږ اوس په مجردانو بدنام شو یا مجردان بدنام کړي دي خو بس یوه ټپه دې بیا هم هغوی ته ډالۍ چې ښه ځوانان پرې خوشحالېږي الله دې پیغلې په 2.5 روپۍ کړي نه اوس به راشو خپل شعر ته وی مونږ او شیخي دواړه نه کېږي بیخي دواړه مونږ او شیخي دواړه نه کېږي بیخي دواړه یو انتخاب وکوه مرګ یا زندگی دواړه دوست هم شته دښمن پکې دوسته هم شته دښمن پکې کلي کې خوي دواړه خود به زندګۍ کې خو شته هستی نیستی دواړه مرګ ته یو راځي دواړه یاره کمال سر غواړي در بکړم دستی دواړه نو در بکړم دستی دواړه نور هیڅ دوا نه لرم بس جام او ساقي دواړه یو مې غماز بدې شي بل د کوڅې سپي دواړه ډېر ښه نسیم شاه بیا دې شعر ته ځان اماده کړی والله چې د ناصر صاحب شعر کې مینه یاده کړمه څه باندې مینې ته لاس واچوم خلکو خسي ورته لاسونه ورچوي یو څو بیا د مې لیکلي